یاره دا توتي ګل ژوی مې سهار سودا له لېږو بازار ته نو نه تلو د میلې ورځ ته وې میلې ته ځم خو دا شلکوزی به بیا هلته کې لګیایي یا به په کوتلو پسې شوی او یا به په چرګانو پسې شوی نو لږ شالن دی چې راشي چې دا وخورو نو بیا به یې سودا له ولېږم که نه یالا ته خبر یې یاله شامټو مطلب د مټې میلې ته لالم که نو بس چل 150 روپۍ مې ولوې که نو جو بس یاره په دې چې مې سترګې ولګېدې که نو جو بس کس ته مې ما یې په سوله جو یې په 150 د چیک څنګه ده او بس داسې کار ده که نه دا مې واخېسته بیا هلته لرې ومله بس له مې ورته شی نو شیشما سره پیسې وی نو ما به خوړلی نه و یاره بس داسې کار له وږی شی یم ومله سږ کال ځو چې ډوډۍ وخورو توتي ګله ته زما سره ومخه ځې یاره او اوس تا سره ځو زما تا چرګ هغه چې ماله به دې کې پروګرام وکړه که نه یاره یاله دا خبره دې هم صحیح ده نو هسې سړی خپل ملګري له پروګرام کوي راځئ چې ځو راځي به هلته شیشې به یې ساتلی راځي چې ځو هلته به لاړ شو ځه لاژه توتي ګل به اوس ست یم راځي دا خو شله غرمه ده او زه خو د شکر بیمار یم او وږی یم ډېر سخت السلام علیکم خان بابا خی برابرې کلکلو راله بخیره دی راځه هلئ خدای دې عزتمند کا ښه یم ماما ښه ښه ټول ښه ته ښه خیر دی څنګه دې راپېښه وکړه کلکلو دادا زه خو داسې راخطا شوم یا خان بابا تپوس به پکې وکړو او لاړ به چېرته ډوډۍ به دې وخورو د دې خو بل شکل نشته تش لاس را رواني او دا لږ سالن دی چې دا دې وخوري نو ما توتي ګل به ښه خورو ها ډوډۍ به وخورو بس وبخورو که نه بس لږ انګولی دی دواړه به ډوډۍ وخورو هله بس راوړه په خدای یقین وکړه او چې په ما د سره ولګې زورور وږی شی یم زه درپسې ډوډۍ لرلم زر به په دې لاره ما زه چې راشم ماښام به بس خوروم د باندې زر لا په خېټه کې مې منګکان نارونه وایي بس صبر وکړه خوروم د باندې عمر ساری ډوډۍ ده او که دا سوده دی شی یم کلکلو دادا دا لږ سالن دی دا ته وخوره او ما توتي ګل به بیا لوش دواړه به وخورو او توتي ګل به ځانله وروسته ته وخوره او ما توتي ګل میلې نه لاړ شي ما هغه به بیا ځان له ډوډۍ وخورو ته ډوډۍ وخوره ها هلکه خان بابا یو خبره درته کومه خفه کېږو خو نو ما وې که د ټرکو هغه بوتل دې ورسره راول نه غټ شي او قیمه نو یو بوتل شته خو په لوشکنۍ د اکسپایر شوی به بیا که د شپږو کالو ومي نو ورشه بیا یې مه راوړه بوتل خو به یي که ته ډوډۍ خوره زه دله بوتل راوړم هله زر ځه زه دله راوړم ته ډوډۍ خوره دله بوتل راوړم شامټو دې شي کار دی که نو چې ته دغسې ولېږه او زه ژمه د داسې تماشه کوم او ډوډۍ موډۍ راوړم چې وخورو صحیح ده بیخي وږی شی یم هلکه ته دغسې ولېږه شی دی ته دغسې ولېږه ته دغسې ولېږه خیل شه لالې خو ناشتې توتي ګله لاړې او داجی چل گچیکا سلیپ په 150 روپۍ مې غشي دا څنګه ده توتي ګله چاله پته کړې زه دا کار نه کوم داجی تا ته خبر زه معلوم نه یم توتي ګله لږه خو به دې خوړلی به ما وږی شوی یم ډېر وږی شوی یم تاسو خو لګیا یم ما هم ډوډۍ راکوي نو ما سره شامټو مې هم راوشتی دی هلکه خان بابا یو ډکی به نه ما چې ولې غاښ کې وواما ډکی ماله داسې ډکی به درته درکړم کلکلو دادا چې غاښونه به درله شفا کړي داجی ډوډۍ خدا یو کړو اوس به زه ښه خورم جالمو توتي ګله جالمو چې دا مېلمه لاړ شي بیا به دواړه وجالو